باور وکړئ د ژوند په تېرېدو سره هر څه تغییر خوري. پخوا ډېر احترام و، ډېره مینه او محبت و د خلکو په منځ کې. مشر او کشر معلوم و، احترام معلوم و. دا مهمه نه وه چې دا مشر زما د کورنۍ دی یا نه دی، خو احترام یې په کشرانو باندې فرض و. باور وکړئ چې که په کوڅه کې به ښځه تېرېدله، ځوانانو به یې سترګې لاندې اچولې او یا به یې مخ بلې خوا واړوه. باور وکړئ په لار باندې به چې موږ تېرېدلو، واړو ماشومانو به موږ ته په لاره کې سلام اچوه. موږ به په لار تېرېدو، هغې به ناست و د دروازو په خوله کې او موږ ته به یې سلام اچوه. کورنۍ تربیه وه، کورني اخلاق و. مشر معلوم و چې دا مشر دی او کشر معلوم و. مشر به په کشر باندې شفقت کوه او کشرانو به د مشرانو احترام کوه. باور وکړئ په کابل کې په واصل آباد کې مې ډېر ښه په زړه دي چې په یو کور کې یخچال و. هغه یو یخچال باور وکړئ د ډېرو خلکو کار په روژه کې پیچلې ده. زړه تنګي نه وه، نیت بدي نه وه. ور به راغللو، ورته به مې ویلې چې یخ راکړه. دا به یې نه ویلې چې نه، یا دې پرون ویوړه نن ولې راغلی. چې و به را به یې کړه، چې نه به و نو په ډېره مینه به یې ویلې چې خلاص شو. باور وکړئ د وخت په تېرېدو سره هر څه له منځه ځي.